زه دا وایم چې مرګ راځي، نه معلوم حضرت عزرائیل علیه الصلاۃ والسلام په کوم وخت کې پر موږ او تاسو باندې خپل حمله وکړي، او خدا نه خواسته دغه سي په ګناه باندې ککړ او دغه سي په ګناه باندې لړلی انسان د قبر دی تورې کندې ته ورغوټه نه کړي. ځکه د حضرت عزرائیل علیه الصلاۃ والسلام د راتللو وخت معلوم نه دی. دنیا کې ډېرې خبرې معلومې دي. د دنیا ساینسدانان چې نن وګایوي په اسمانو په سپوږمۍ کې بګایږي، لیکن که د دې سړي د مرګ حالات ځینو پوښتي چې دې سړي له به مرګ کله راځي، بیا د ساینس او د معلومات مکمل پیل دي. نو ځکه حضرت عزرائیل علیه الصلاۃ والسلام راځي. یو کتاب کې یو حکایت را نقل کړی دی. حضرت عزرائیل علیه الصلاۃ والسلام څخه چا ګیله وکړه چې انسان په ډېر غټ سفر باندې روانه دی، د هغې مخکې هغه انسان ته ولې اطلاع نه ورکوي؟ حضرت عزرائیل علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي زه د ټولو څه زیات اطلاع او خبر ورکوم، خو لیکن خلک زما په خبر باندې سر نه خلاصوي. چې کله د انسان په کور کې بچی لمسی پیدا سو، د دې معنا دا ده چې نیکه ستا زندګي روانه ده. ځکه ته د بل چا پر ځای باندې راغلی وې، اوس بیا لمسی د نیکه پر ځای باندې رالی، نوره د لمسي زندګي روانه ده، د نیکه زندګي به اختتام ته وي. نو د لمسي په پیدا کېدو باندې عزرائیل علیه الصلاۃ والسلام اطلاع ده چې نیکه زه تا ته در روان یم. چې کله د انسان په دې وجود کې سپین ویښتان پیدا سو، دا د مرګ زیری دی، دا د عزرائیل علیه السلام استازی دی. او چې کله د انسان په کلی کې، د انسان په قریبانو کې، د انسان په محل کې پر یو چا باندې مرګ رالی او د مرګ حالات رالو، نو بیا هغې هم د انسان ته اطلاع ده. د هغې سبا یې سړی د اخذ وکړي چې دغه مرګ، دغه د مرګ راتلل او دغه د قبر توره کنده تشو کېدل دا زما په نصیب دي. لکه یو شاعر ډېره ښه خبره کوي، اذ الرجال ولدت اولادها، چې کله د انسان بچانو خپل ځان له بچان پیدا کو، چې کله د انسان په کور کې لمسیان پیدا سو. وبلت من کبر اجسادها، د انسان جسد او بدن د بوډاوالي څخه کمزوری سو، زوړ سو، ضعیف سو. وجعلت اسقامها تعتادها، او د انسان بدن د دردونو سره روان سو. یو ورځ سترګه کار نه کوي، یو ورځ غاښ کار نه کوي، یو ورځ ګوډې کار نه کوي، یو ورځ ملا کار نه کوي، یو ورځ د بدن نور اندامونه کار نه کوي. چې زندگی دې حالت ته راورسېدله، نو تلک زروع قد دنا حصادها، دا کښت دی، دا کښت نور پخ سوی دی. او کښت چې پوخ سي، د هغې دپاره لو کول، د هغې دپاره کاټېدل، د هغې دپاره د مځکې سپورته کول، دا د هغې بهترین علاج دی. نو چې کله د انسان په کور کې لمسی پیدا سي، چې د کله د انسان بدنونه د بوډاوالي څخه کمزوري سي، چې کله د انسان پر بدن باندې پر هر جوړ بند باندې دردونه را روان سي، نو د دې معنا دا ده چې انسان یو کښت دی، یو کیتي ده، او دا کښت او کیتۍ پخوالي ته رسېدلې ده. او کم کښت او کیتۍ چې پخوالي ته ورسېږي، د هغې دپاره بهترین علاج، د هغې دپاره بهترین ترتیب دا دی چې بیا د هغې د کاټېدو زمانه وي، نو بس د هغې د کاټېدلو عمر راورسي.